له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي اشرف غني یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنی مشروعیت یو شرط دی. ښاغلي اشرف غني وویل چې د طالبانو په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني 2022 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هېواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه، خو اشرف غني ویلي وو چې طالبانو غوښتل دی له منځه یوسي. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.